یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه هر څه نه مې زړه صبرېږي، هر ګناه نه منع کېدی شم، خو د الله حبیبه بس زنا نه نشم منع کېدی، زنا نشم پرېښودی. د دواړو جهادو سردار ډاکټر و، ډاکټر څنګه خونه کوي څنګه جواب. زه هم خو دې ته موږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې نبی علیه السلام دې څنګه پوهېږي، چېرته به د زنا خیال پیدا نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته مخاطب کړو، وی ته دا خوښئ چې ستا د مور سره بدکاري وشي؟ وی نه، زما د مور سره بدکاري دا نه کوم. ته دا برداشت کولی شي چې ستا د خور سره زنا وشي؟ نه. ته دا برداشت کولی شي چې ستا د لور سره زنا وشي؟ وی نه. نبی علیه السلام ورته فرمایي دا ته چې د کبې زنا اجازت غواړې، وایي چې زه نشم صبرېدی. ته چې زنا کوي دا به د چا خور نه وي، دا به د چا لور نه وي، دا به د چا مور نه وي. ته چې د زنا اجازت غواړې دا به د چا مور وي که نه، دا به د چا خور وي که نه، دا به د چا لور وي که نه. چې ته نه برداشت کوي، داسې بل سړی برداشت کوي چې د هغه د مور سره زنا وشي، دا برداشت کوي. او ویل خپل لاس یې راواغستو، ما له داسې په دې سینه کې دا چا لاس هغه وایي چې لاس مې په سینه باندې کېښودل شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. وایي ما د لاس یخوالی په هغه ټیم ما ته دنده راورسېد، ما محسوسوله چې یخوالی راغی. وایي د هغې ورځې نه واله زما چې څومره مرګ ژوند و، د مرګه پورې بیا زما په زړه کې د زنا اراده نه وراغله چې زنا څه ته وایي. داسې رهنمایي راله وکړله او داسې ډاکټر و، داسې اصلاح یې راله وکړله، داسې استاد ناست، داسې استاد ما له ښوونه راکړله او داسې استاد زما رهنمایي وکړله.